زړه مې په خپله رضا بیایي د مینې دشتې راته ښایي په خوله د غلي زړه کې وایي خو زه خبروم چې تا بیایي ما به تصویر درله د شپې ویستلی نه. السلام علیکم عزتمندو. څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې موږ د سیر او تفریح پروګرامونه هم کوو، نو په دغه موجودګۍ کې زموږ سره په دغه خبرو په دغه حالاتو کې زموږ سره ناست دی سمندر خان ډایلاکي صاحب چې د هغې نه به موږ تاسو ته هغه څه اورو به موږ تاسو چې هغه زموږ ستاسو په مخونو باندې خنداګانې راولي. نو ورځم سمندر خان ډایلاکي صاحب ته السلام علیکم. وعلیکم سلام. ډېره زیاته مننه کوم ستا هم، ستا د دې کیمرامین صاحب هم او ستاسو د دې چینل هم. یقینا شکریه په دې ادا کوم چې تاسو د قیمتي ټیم نه زموږ دپاره دا قیمتي ټیم خراب کړو او یقینا تاسو زموږ د علاقې ته تشریف راوړو. مننه ورونو. دا هغه سمندر خان ډایلاکي صاحب دی چې موږ تاسو به د کم اواز په ریډیو شمال په FM 88 باندې یا په نورې د چینل نه اورېدو. دا هغه شخصیت دی، تاسو به د ډېر وخت نه د ده په زړه کې تمنا هم ساتله چې دا موږ تاسو وینو مخامخ، نو دا دی زموږ سره مخامخ ناست دی او هغه څه به ترې نه اورو چې تاسو به پرې ټول خوشحالېږئ. راځئ چې د دې نه څه شی واورو. سمندر خان ډایلاکي صاحب الاول خو راته ټول نه اول چې کوم دی یو دوه ډایلاګ د اسماعیل شاهد وکړه چې دا خلک یې خوښ کړي. بلکل یقینا ستا خبره په ګل بدله خو لکه ډایلاکي ما ختم کړی دی، اوس سمندر خان سمندری دی. واه دا ولې دا سمندر خان سمندری دی ولې کلی دی؟ دا مخکې لکه خلکو ته مې ښودو چې لکه ډایلاکي یم او اوس چې کوم دی لکه سمندر خان سمندرین دا ډایلاکي دروغجن ته وایي خو لکه دا ډایلاکي هم په ډایلاکو کې راځي. نو دې د وجې اوس نوم چینج شو، 2020 شو نوم مې چینج کو او زه ورځم د اسماعیل شاهد یو څو پیروډي دي وایي د مینې په دنیا کې کجم کېده ولاجه، د مینې په دنیا کې کجم کېده ولاجه اشنا اشنا غمونه واجه په شاپلې ده ولاجه او کلاجه او کلاجه خبره خونی. واه واه تاسو واورئ عزتمندو ماشاءالله ډېر ښکلی ډایلاګ د ده ته د یو څو ټپې به ترې اورو چې د چا په اواز راته په خپل طبیعت باندې ټپې کوي، هغه ټپې چې مزاحیه هم یو لطفاندوز وي. ټپې به ته هم وکړم خو یو شعر دی وایي ورکې ولا وایي کور نه راووتم ولاړه وده، کور نه راووتم ولاړه وده او ما ویل چې کور ته یې ورله بوځمه ټرالۍ پردۍ ده. نو یقینا د اسماعیل شاهد یو بله پیروډي ده هغه به هم درته وکړم بل اواز کې ده وایم ګلبالي وایم د خدای نېکبخته داسې کار وکړه برنډې یخته مړ چرګوړی پروت دی راویله د ګاډي تېر ته یې ګزار کړه خو چې ډډې ورته نه خلاص شي وایم چې دا کاټې ورکو څه شی به خورو. ټپایي دی خو لکه تجربه هم نشته خو دا خیر دی یو څو به وکړم. وایي مینا کولو څه اسان نه دي اول د زړه سره صلاح وکړه مینه او مړه زمانه لکه ټپې خو هېرېږي خیر دی خو دا خیر دی کوم مینهوال یا ورا سره ګزاره کوي. زه د کرن خان یو څو ټپایي دي دا به ورته وکړم. وایي زړه مې په خپله رضا بیایي د مینې دشتې راته ښایي په خوله د غلې زړه کې وایي خو زه خبروم چې تا بیایي ما به تصویر درله د شپې ویستلی نه. ډېره مننه ماشاءالله ډېر ښکلی اواز ډېر ښکلی انداز ماشاءالله مینهوال به دې هم خوندونه اخلي. خو دا راته ووایه چې په خپله ستا کم یو اکټر یا کم یو اداکار دی چې خوښ دی چې د هغه نه ته مطمئن او د هغې اخلاقي لیول هم برابر دی او نور چې کوم دی مزاحیه لیول هم برابر. یقینا زما چې کوم دی خاص کر اسماعیل شاهد صاحب خوښ دی، د هغه انداز مې هم خوښ دی، هغه پښتون هم دی دغه شانتې لکه نور ډېر زیات هم دي. خو زه به تاسو ته لکه د بابوجي یو پیروډي د هغه وکړم. راځه چې نن پکې د نوښار چکر ولګو هله پخې ته دلته څه کوې اخو چې بابوجي ولروي نو پخې خدای دې تباه که بچي له دې مضبوط ګاړه واله که نه بابوجي تحته بد قسمت ماشاءالله ډېر زبردسته. دا بس زه به څه ووایم چې هغه شخصیت دی چې هر قسمه خبرې ورځي نو د هر چا آواز ورځي. خو دلته د باجوړ چې کوم یو سندرغاړی او د هغې په آواز به د هغه نه اورو راله ګرځېده په ډمبرګونو کې هغه به راته وایي. یقینا د هغه الله دې وبخي ډېر ښه سړی او ډېر محترم و د هغه پیروډي ده. وایي ټیک ده چې ساده باده شډل بډل
ټیک دا چې ساده به دا شډل بډل زیمه باجوړی خو مینه پې د ملکن په سر راواوړه ګله او باجه ولټه په چکر راشه شمشم ګل شوی د تا لاس په لاره او باجه ولټه په چکر راشه دغې ده دغه شان نورې هم دي خو لکه مونږ ته چې کومې مخې ته راځي ذهن ته هغه به درته وایو خو د یو بابوجي یو د بوډۍ او د بوډا آواز درته کوم که نه یقینا ته به هم خوښېږي دا ته ووایه زما بوډۍ چینل خو ډېر دي خو دا کې مور کوم چینل دی دا به د خیره څه سبسکرایب کړی دا به مینهوالو ته هم ښایي چې دا وګوري په دې کې څه شته خو نه یا سړیه دا خبره دې په ګل بدله ډېره ښکلې خبره چاته دې په زندګۍ کې ښکلې خبره نه کړې او نن دې وکړه بوډۍ دا خو د کیبورډ چینل کمال دی کله ماشاءالله ډېر زبردسته ماشاءالله هغه اکټیونیس پکې ماشاءالله بالکل برقرار دی دا یو کشر دی الحمدلله هغه څه پکې شته دی خو د اوسه پټ کې ولا چا سپورټ نه دی ورکړلی چې دا مخې ته راولي او د دې چې کوم دی د اواز نور چاته ورسوي او کوم چې د دې پریکټس کوونکي دي چې هغه خلک دله لږ شانې کې پالش نور ولګوي نو د خیره زه به ووایم چې ډېر څه به دې جوړ شي خو اخلاقي لیول څه هم او داسې هم د ده نه به داسې کار کوو چې یو څو مزاحیه شعرونه یا مزاحیه لطیفې داسې به ته اورو خو د اخلاقو دایره یقینا خامخا پښتانه یو ځکه چې موږ به هغه څه کوو چې په کور کې او په هر ځای کې خو موږ به هغه زبان استعمالو چې خلکو ته پې دوک خفګان نه رسي وایي دا داسې کار شوی و چې یو کس پلار ډاکټر له بولی و نو چې کله یې وربولی و نو بېرته یې راوتي و ډاکټر به ورته چې پرهیز کوئ نو دې پلار به دې زوی ته ویلي چې ډاکټر صاحب ته وایي چې پلار له مې کدو ښه دی خو نه نو دا غریب به چېرته پریشر به پرې راغلی و چې ورغلی کدو صاحب پلار له مې ډاکټر ښه دی خو نه نو ډاکټر ته چې خدای دې بې خو باسه دا تا څه ویل دا وایي دغه شانتې لکه یو کور که به غله اوښتی نو بس څه به یې ترې وړل که نه نو بچي ته کلک نیولی و نو به د نورو غلو ته ویل دا غل لا پرېږده وایي بس خپل ملګرو ته غکلي ویلي به یې وایي به ځئ چېرته یې غل په سترګو نه دی لیدلی نو دا دغه شانتې مختلف یو پوډري بل ته په نشه کې ویل یوه ګنټه وشوه خپه ګروم او نه ګرېږي او بل ویل زه یم نه ګروم او ګرېږي نو لکه دا مختلف پیروډي دي او زه به تاسو ته چې کوم دی یو اواز دی که نه تاسو به اورېدلی د ګلپاڼې په هغه کې به ته خیر دی یو څو شعرونه مو هم وایي ډېره زیاته مننه کوم خاص کر د کیمور کم چینل دی او مینوالو دا به تاسو ګورئ سبسکرایب کوئ به تاسو به موږ ته لایک هم راکوئ دا به نورو خلکو ته شهر کوئ هم وایي که نه وایي مو ته د شپې په خوب کې مرازه ظالمه یوره او سهار مې مور ته پوس کوم بېګا دې ولې جړل او الله ویلي دا فاني دنیا ده او دغه د خدای صفا وینا ده غوري سمندر خان ته یوازې نه جانان پسې واړه جهان جاړي نو دغه شان مختلف اوازونه ناز اقبال اواز لږ معمولي لکه ټچ خو څه لري خو لکه راځنې خلک مکمل خو موږ داسې هکټران وی نو ډېرې مادې وي ناز اقبال اواز وي ولای که نن یې راته بیا وې ولای که نن یې راته بیا وې ستا په زړه ورېږم دروغ مه وایه زه درته یادېږم دروغ مه وایه دغه شان د جهانګیر اواز دی وایي چې زه نو د باجوړ کې چې کوم چینل دی کیمور چینل له به راځي نو دغه شان مختلف پیروډي دي نو دا به تاسو ته زمزمه کوو نو امیر صاحب ته وایو چې تم څه ووایې خیر دی که نه ماشاءالله ډېر زبردسته دی ستا په لطیفو یوه لطیفه راپه یاد شوله نو وایي ساده به و نو بس چرګې د دغه خوا ته اینځله ده خو خوړ په غاړه باندې چرګې اینځله نو بل کس پرې راغلی وي دا مه اینځه مړه کیې نو هغه کس چې ته تللی او ساعت بعد راغلی نو هغه کس چرګه مړه ورسره ورته ویل چې لکه تا ته معلومه چې دا دې مړه کړله وایي اینځلو کې مې نه ده مړه کړې دا مې پنخېزلو کې مړه کړې ده نو ته به څه وایې ته به راته دغسې نور څه وایې که نه نه نو خامخا به ته وو ځکه چې تاسو ښکلي ستاسو نظر ښکلی دی یقینا ستاسو چینل ښکلی دی هغه چا ته معلوم دی چې چا سبسکرایب کړی وي لایک کړی وي کتلی وي که نه نو هغوی ته معلومه وي ځکه چې هر سړي ته سړی ګوري نه یقینا ستاسو چینل موږ مني ټول باجوړ مني ټول پاکستان مني ټول KPK مني یقینا ستاسو چینل به انشاءالله ښکلا میلاویږي ستاسو چینل به ګوري خو زه مینوال ته وایم چې زه هغه سمندر خان یم چې تاسو په ریډیو باندې ستاسو په مخونو ما خندا راوستې انشاءالله تاسو به په دې چینل باندې زما نورې ویډیوګانې هم ګورئ تاسو به یې خوښوئ لایک به پرې هم ورکوئ سبسکرایب کوئ برای مهرباني نور مینوالو ته هم وښیوئ ځکه چې زما ډېر خواهش لري دا خلک چې وینم
په تلو کې به چې کوم دی زه ستاسو دپاره چې کوم دی یو څو هغه د ډرامو کې دي یو کس یې دا آواز کوي وایي ما باندې خیټ باندې دړ باندې شو ما باندې بیمار باندې ډاکټر باندې دروازه باندې کولا وکړه داسې هم د بل دی وایي ګونه جانه د تملې بدین دنیا ومن ډېرې لبیک د هیرک کې هیو در کې وایم ته خدای نه وخت زما د سیو څه نه لګي زما د خپله مالټه په کار ده بل داسې دی ټیس مرمر غلا کوي وایي ګونه چې ما په ټولې نه ما وې د جمعې ورځې داسې نه چې پوډر یادې یوسي نو داسې مختلف پیروډي موږ سره موجود دي خو دې وخت کې لکه امیر صاحب داسې وایي چې ټایم کم دی نو زه به ستاسو نه چې کم دی اجازت والم یوه ټپه راته وکړه یا راته یو شوی غوندې شعر ومړه مازدیګری دی ډېر خوند کوي او د خپل طبیعت نه چې کوم چې بار بار ځان سره زمزمه کوي هغه شي راته ووایه لکه زه خو سوي شعرونه ځکه نه وایم ځینې خلک لکه زما نه تپوس کوي چې ته آیا دا ډایلاګ یې تا ولې شروع کړي دا ځینې خلک شاعري کوي د غموالي نه دغه نه زه په مستۍ کې مست شوی یم لکه شکر الحمدلله لکه زه اشکی مشکی دا شی نه کوم داسې بس خوشحالۍ نه که نه زه هم چې زه په خپله یو سړی خوشحالی بل ته هم خوشحالي ورکوي که نه زه په خپله شکر الحمدلله لکه د مور ډایلاګ یې ډېرې ګرمې ګرمې کوي او په سټایل کې ساده ساده غوندې چې سوړ سوړ غوندې ښکاري چې دا ولي نو لکه هر ځای کې خپل خوی نه ښکاره کوي که نه لکه هېڅ پته نه لګي چې ستا څه وجه کېدی چې ته بیمار یې روغ یې ټیک یې ستا کور کې مسله بل څه زه تا ته एकदम څک کې نو دا نقصان جوړوي خاموشي به اختیاري وي نه کار هلته څه کار دا ګیس مثال دی په خپله یخې خو نور له ګرمي وکړي بلکل نو لکه نه یې په کار کله چې کله یو بل کې خبره ان شي نو بیا به کوې که نه نو وایي نه کار هلته څه کار په تلو کې به یو څو ټپایي دی وایي نری نری واوره ورېږي ښکار بلیږي د نغري غاړې ته راشه دا بعضې خلک شیطانان دي زمونږ د مینې دښمنان دي زمونږ پروانه خوشحالېږي ښکار بلیږي د نغري غاړې ته راشه شکریہ الله دې آباد لره ډېره زیاته مننه